السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر راشي. څه چشت په کار ځوان؟ دغه د مال یو دانه سطل به نه لرې؟ سطلونه خو نه خرڅوو. یا استعمالي ده، شان میان مې ور واچول. سطل و یو دانه لرم، دا وړیا یې؟ یا بس هغه سیدې اوړه مې نن څو شان دي هغه ور واچوم. ښه. هو چشت درته راواخلې. دغه یو دانه سینچ راواخله غټ. ښه راکړه دانه سینچ هلکه. ښه. و د هغه ور واچول. سطل ته؟ و ور واچول. ور واچوئ. و او خو اوس یو دانه هغه غټ منسټر راواخله کیلي والا. یا هغه سطل ته یې پسې ورتوي. سینچ ته منسټر واچو؟ و ښه. ور واچوئ منسټر. و او خو اوس یو دانه هغه پاکټ دغه نه دي ګردې مستې هغه ور واچو. مستې منسټر ته پسې؟ و راکړه دا جب سړی دی. ښه بل دا خو بیخي جالبه شی ځینې جوړ شو. مستې دې ور واچولې؟ بس شروع وایم مې شروع چې دغه جنجور شي دانه بسکوټ ور واچو. بسکوټ بس. وای ښه دی. چیش جوړی ته ولاکه. دا زه جلا شی جوړوم دې سر نه خورم. بسکوټ دې ور واچوئ. او خو اوس یو دانه جنسینګ ور واچو. و داسې مه ګوره بد جنسینګ ور واچو. دا جنسینګ؟ خو اوس یو دانه هغه دغه میلپیک ملایي نه ده هغه اصلي هغه ور واچو. خان به وروره میلپیک ملایي دا شان سره ګډی کوي. وروره کې راجوړی که نه زه ځم بل ځای رانیسم. راواخه اوس مو سره ګډ کړي دي. وینه دا رچې راکه. ښه بل؟ ور واچول. ور وایم ملایي دې ور واچول. خو اوس یو دانه نیمکور راواخله هغه ور واچو. دا هغسې هغه هم پسې ورتوي که. اوس یو هغه غټ شیدې نه دي هغه راواخله ور واچو پسې. شیدې پسې؟ و شیدې ورتوي که. دا څه پکې؟ تو خو ور واچو. اوس مازې ور واچو. ور واچول. خو بل دغه ور واچو مربا ور واچو اتروه. دا مغزه کار نه کوي. والله خو وروره هم کې ور واچو. و کې ور واچو ور واچو که نه زه ځم بل ځای رانیسم. یا بل ځای نه. ور واچول. و خو دغه راواخله پسې هغه باربیکن نه دی اوږد هغه پسې ورتوي که. د هغه هم پسې ور واچو. ښه. اوس یو نه غټ چپس راواخله هغه ور واچو. مغزه دې را خراب کړه سړی. و بس دا دې ور واچول. بل چیش لرئ داسې شی مې ته خیر د هغه یې بس دی. یا بس مې صحیح دی. مشرقه مغزه کار نه کوي. ښه. یا مغزي هم کار کوي کوم که نه راجوړی ځم بل ځای. یا مزه اوس په ما 3-4 پوس ولې شان سره ګډ کړي دي اوس به زه ځم بل ځای. بل شو. خو اوس لرګی ستا ده نه؟ لرګی غواړي. غټ که کوچنی؟ یا کوچنی که کوم؟ دا بیخي. ښه دا څه به وکړم؟ خو اوس راولړه. ټینګ یې ولړه داسې نه چې بیا دغه هم پکښې پاتې وي شی. دا دې نری تار یې وکړئ. ښه ټیټ یې ولړه یا پرېږده هم. داسې تار کړي. دا سره ګډ شوله ده. ودې لړل؟ خو اوس دغه وکړه اکبر مصرف ګیلاسونه خو لرئ؟ اوس بیا مصرف ګیلاس پسې ورته راواخله. بس یو څه دی ته راکړه دی دنه دا هغسې. خو اوس د دغه ښه ټیټ سره ولړل. بیخي خوندور شول. خو اوس د دغسې په دا کې ته پنجي دا راکړه. څه شی؟ پنجي دا راکړه په دا ګیلاس. دا د 1200 غنو شام سره ګډ کړه د پنجي دا راکړه. دا نور نو زه څه کوم هماز د یو پنجي ته په دا ګیلاس کې راکړه بله زما بس دي. نو زه څه به وکړم دا دونه شه؟ ولې؟ دا څه به وکړم د دونه سره ګډ کړه اوس به دا پنجي دا راکړه. عجبه سړی دی دا. ستا خودکوان دی نو اوس بیا زه یوازې نه یم بیا زما کرکټ ټیم دی بیا نور ملګري هم راځي. کرکټ ټیم پسې لکه سړی رانیسي. زما نور ملګري هم راځي هغه دوی پنجي در سره رانیسي.